بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو مخورو زړورو شملورو خاغلو او اغلو ورونو او خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله من یم چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او د کورونا په شان دشمن په مقابل کې پیاوړي اوسئ. د روژې د مسایلو په دریمه برخه کې مو د نوي عصر او زمان بعضې اړین مسایل ځانګړي کړي چې په لاندې ډول دي. اوله مسله دا ده چې کله کله د کال په مختلفو موسمونو کې ورځې اوږدیږي او د عام ورځو په پرتله لوی توپیر پکې پیدا کیږي. لکه د انګلستان هیواد د ګرمۍ په موسم کې ورځ تقریبا 18 ساعته وي، یا د ناروې په بعضې مناطقو کې شپه او ورځ څو میاشتې وي. نو د دې دوه ډوله توپیر او توالت ته په کتلو سره فقهای کرامو د دواړو حکم جداګانه ذکر کړی دی چې په لاندې ډول دی. د لومړي قسم حکم یعنی په کم هیواد کې چې روژه 18 ساعته وي، حکم یې دا دی چې د هغه ځای خلک باید د عامو خلکو په شان روژه ونیسي، یعنی 18 ساعته دی روژه ونیسي. لکه په نورو ملکونو یا موسمونو کې چې 12 ساعته روژه نیول کیږي، دوی دی هم 18 ساعته روژه نیسي، په دې چې دوی د همدې 18 ساعتو ورځ سره عادت شوي دي. البته هغه ضعیف، کمزوري او مریض کسان چې د 18 ساعتو روژې نیولو توان نه لري، دوی کولی شي چې فی الحال د روژې وخوري او په عادي ورځو کې چې کله په نورو موسمونو کې ورځې لنډې شي، بیا د دوی خپل د خوړل شوو روژو قضا یې ونیسي. د دوهم قسم حکم فقهای کرامو داسې بیان کړی دی چې په کوم ځای کې چې ورځ څو میاشتې وي، یوه میاشت یا زیات یا کم، لکه د ناروې په هیواد کې، نو حکم یې دا دی چې د هغه ځای خلک باید خپل ملک ته څیرمه د ګاونډي ملکونو عادي شپو او ورځو ته په کتلو سره د خپلو شپو او ورځو مختلف اوقات وټاکي او ودې ګوري چې هغوی چې د کم ملکونه یا هیوادونه چې دوی ته څیرمه دي هلته پیشنامه په 2 بجو کیږي او روژه ماتی په 2 بجو کیږي، نو د هغه په حساب د خپل ځان ته وخت وټاکي او خپل روژې دي او نور احکام دي پکې عملي کوي. د بعضې علماو نه چې دی په دې باره کې په داسې ځایونو کې داسې فتوا هم شته چې هغوی فرمایي چې په داسې خلکو باندې روژه فرض نه ده په داسې ځایونو کې چې په کوم ځای کې یو میاشت یو ورځ یو میاشت وي یا کم یا زیاته وي، بلکې دوی د فی الحال روژې وخوري او کله چې ورځې خپل عادي حالاتو ته په نورو موسمونو کې خپل عادي حالت ته وګرځېدلي، بیا د هلته د دې روژو قضایي وکړي. دوهمه مسئله دا ده چې په دې عصر او زمان کې دا مسئله هم زیاته واقع کیږي چې یو کس سفر کوي، د یو ملک نه د یو هیواد نه بل هیواد ته سفر کوي او د دواړو هیوادونو په روژو کې فرق دی چې یو ځای کې یو ورځ مخکې روژه شروع شوې ده او په بل ملک کې یو ورځ ناوخته روژه شروع شوې. د بیلګې په توګه په افغانستان کې عموما د پاکستان په پرتله یو ورځ مخکې روژه نیول کیږي. نو که د افغانستان مسافر پاکستان ته ولاړ شي او د روژې هلته پوره شي، حال دا چې د پاکستان د خلکو یو روژه پاتې ده، اما د افغانستان د مسافر روژې پوره دي، نو دا افغاني مسافر به په پاکستان کې څه کوي؟ د پاکستان د خلکو سره به یو روژه اضافه نیسي او د پاکستان د خلکو سره به اختر لمانځي. نو په دې باره کې فقهای کرام فرمایي چې د افغانستان مسافر دی یو روژه اضافه ونیسي او د پاکستان د خلکو په مطابق دی اختر هم د هغوی سره ولمانځي. دې مسئلې ته په کتو سره د دې مسئلې بل اړخ هم واضح کیږي چې که چیرې برعکس د پاکستان نه څوک افغانستان ته راشي او د هغه یو روژه پاتې وي او په افغانستان کې اختر وي، نو دا کس چې یو روژه یې پاتې ده، په دې چې د پاکستان خلک خو یو ورځ ناوخته روژه نیسي، نو د یو روژه پاتې ده او د افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې اختر دی، نو دا کس به څه کوي؟ آیا دا به د افغانستان د خلکو سره اختر لمانځي او که خپل روژه به پوره کوي او یو ورځ وروسته به اختر لمانځي؟ نو په دې باره کې علما کرامو فتوا دا ده چې
نه دی به د افغانستان د خلکو سره روژه اختر لمانځي او یوه یا دوه روژې چې د پاتې دي دا به وروسته قضایي. همداشان په دې دور کې یو بله مسله چې اکثر پیښیږي مسافرینو ته هغه دا ده چې که یو کس داسې هیواد کې اوسېده چې هلته یې روژې پوره کړې وي او اختر یې هم ولمانځه، اختر شروع شو او د اختر په ورځ دی بل ملک ته لاړ، بل داسې یو اسلامي ملک ته لاړ چې هلته د خلکو یوه یا دوه روژې پاتې دي، نو دی به څه کوي؟ آیا د دې ملک د خلکو سره به خپل اضافي روژې نیسي او که خپل اختر چې هلته لمانځلی دی په هغه باندې د روژې پوره دي؟ نو په دې باره کې علما کرام داسې فرمایي چې نه، چون چې د دې کس په خپل هیواد کې روژې پوره شوې وي او اختر یې هم لمانځلی وو، نو اوس چې دی د بل اسلامي ملک ته راغلی دی او د دې بل اسلامي ملک کې یوه یا دوه روژې د خلکو پاتې دي، دوی سره به روژې نه نیسي، البته اختر ورسره لمانځلی شي په دې چې د روژې په خپل هیواد کې پوره شوی وي. همداشان یو بله مسله چې عموما خلکو ته پیښیږي هغه د الوتکې مسله ده چې په الوتکې کې به روژه کله ماتوي، یعنی افطار به کله کوي. نو په دې باره کې فقهای کرام فرمایي چې د ځای اعتبار دی چې انسان په هر ځای کې وي د هغه ځای په حساب به خپله روژه افطاري او روژه به ماتوي. معنا دا چې که په ځمکه وي د ځمکې اعتبار دی او که په هوا کې وي د هوا اعتبار دی. نو ظاهره خبره ده چې الوتکه خو په لوړه ارتفاع کې وي او هلته لمر ښکاري، نو د الوتکې مسافر یعنی د هوایي جهاز یا د طیارې مسافر نشي کولی چې په الوتکه کې ناست وي او لمر ګوري او افطار وي، بلکې په الوتکه کې به دی انتظار کوي چې لمر پریوزي، لمر غروب وکي، پس له هغوی به دی روژه ماتوي. دا مسئله غلطه ده چې که الوتکه د ایران په خاوره تیریږي او په ایران کې په ځمکه باندې لمر پریوتی دی او هلته خلکو افطار کړی دی، نو د ایران د ځمکې د خلکو د اوسیدونکو ته په کتلو سره دوی په هوایي جهاز کې یا په الوتکه کې دوی افطار وکړي، داسې نه ده، بلکې د هغوی حکم بیل دی او په هوا کې چې کوم خلک په الوتکه کې ناست دي د دوی حکم بیل دی. همداشان یو بله مسله چې اکثره واقع کیږي او خلک په دې باره کې پوښتنه کوي هغه دا ده چې کله کله وایي موږ په طیاره کې یعنی په الوتکه کې ناست یو، همدا چې افطار وکړو الوتکه په هوا کې پورته شي او موږ په همدا وخت کې افطار وکړو نو لمر نه ښکاري، خو چې الوتکه لږه پورته شي نو بیا لمر ښکاره شي، نو آیا څنګه موږ څه وکړو؟ آیا زموږ روژه وشوه که نه؟ نو په دې باره کې حکم همدغه دی چې کله چې دوی افطار کوي او دوی په ځمکه وي یا یې لمر نه وي لیدلی او دوی افطار وکړو، دا په دې معنا ده چې د دوی روژه پوره شوله او دوی افطار وکړ، نو پس له هغه که لمر ښکاري بیا هم د لمر په ښکاره کېدو باندې د دوی پروژه کوم اثر نه پریوزي، د دوی روژه شوې ده، څه مشکل پکې نشته. هو که چېرته الوتکه والوته په هوا کې وه، لمر ښکاره شو، لمر یې ولید، دوی افطار نه وکړی او لمر یې ولیده، نو بیا دوی افطار نشي کولی، بیا به انتظار کوي چې لمر پریوزي بیا به خپل افطار. نو دغه څو مسلې چې ستاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړې، الله تعالی دې موږ او تاسو ټول ته په دې ټولو مسلو باندې د عمل کولو توفیق عطا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درنو دوستانو زمونږ د چینل سبسکرایب کول هیر نه کړئ، زمونږ سره اوسئ ترڅو نوې ویډیوګانې او نوې مسایل ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړی شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.